ولې بیا هم د فټنس له ازموینې پرته لوبغاړي انتخاب شول. د چا لاس پکې و عاطف مشل پکې لاس و که انډیمولز پیسې خوړلې وي. هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکنکي ډلګې مشر انډیمولز چې له ټاکل کېدو وروسته یې ژمنه کړې وه چې د فټنس له ازموینې وروسته به لوبغاړي ملي لوبډلې ته انتخابوي. له بنګلادیش او زیمبابوې سره یې د درې اړخیزو سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان په مهال ویلي دي چې د کپتان راشد خان او د بورډ د مشرانو په غوښتنې د فټنس له ازموینې پرته لوبغاړي لوبډلې ته اخیستي دي. د فټنس ازموینې د اګست په 19 له لوبغاړو واخیستل شوه چې د معلوماتو له مخې اکرام علي خیل، ګلبدین نایب، رحمت شاه، نجیب الله زدران او حشمت الله شاهدي له دې ازموینې بریالي راووتل او فټنس یې جوړ و. خو نور ټول لوبغاړي په دې ازموینه کې ناکام ثابت شول. دغه ډول ویل کېږي چې دوه پخواني کپتانان اصغر افغان او محمد نبي عیسی خیل په دې ازموینه کې نه وو. محمد نبي د انګلستان له شل اوریزو لوبو ناوخته وطن ته راستون شو او اصغر افغان بیا په هند کې چکرې وهلي. د کرکټ مبصر جعفر خان وای په کرکټ او هرې بلې لوبې کې د فټنس مسله دومره جدي ده چې هیڅ جوړجاړي پکې نشي کېدی او نه باید وشي. کوم لوبغاړي چې د فټنس ازموینه نشي پاس کولی باید له لوبو کېنول شي او پر ځای یو بل تکړه او فټ ځوان ته چانس ورکړل شي چې په دې سره افغان کرکټ مسلکي او لا ښه کېږي. خو دا چې مشران په فټنس کې جوړجاړي کوي په هر څه کې جوړجاړي کولی شي. هان زیاتوي ځینې داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته اخیستل شوي چې یوه میاشت مخکې د بنګلادیش له الف ټیم سره سیالیو ته انتخاب نه شول خو اوس د ټیسټ لوبو لپاره اخیستل شوي. ځینې داسې بالران هم شته چې په شل اوریزو سیالیو کې په سختۍ 4 اورونه کولی شي خو اوس د ټیسټ لوبو ته انتخاب شوي. د کرکټ بورډ د نوې مشرتابه او لوبډلې ته د نوي کپتان په ټاکلو سره ډیر خلک خوشحاله وو چې ګڼې د کرکټ په ادارې او لوبیزه برخه کې به ژور تغییرات راشي. خو ښکاري چې د کرکټ لوبډلې مافیا اوس هم په زور کې ده او د فټنس په امتحان کې له ناکامۍ وروسته هم ګڼې مافیایي او میراثي لوبغاړي د لوبډلې حصه ګرځي. د کرکټ مبصرین وایي که چیرې د بورډ اوسني مشران له پیل څخه اصلاحاتو ته ژمن پاتې شوي وی ورو ورو به کرکټ مثبت لوري ته تللی وی. خو دا چې دوی له پیل څخه میراثیانو ته تسلیم شول دا به د افغانستان د کرکټ ترڅنګ د بورډ مشرانو ته هم ډېرې بدې پایلې ولري. نو دوستانو ستاسو په نظر څومره لاس د انډیمولز کېدی شي او څومره لاس د نورو مشرانو کېدی شي؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. د الله په امان.